دا پروګرام په دې روان بهیر کې د مارسیکو د ادارې منیجر نورالله خان مهتري ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د سټیج مخې ته راشي او ستاسو درانه حضور ته خپله لنډه وینا واوروي. نورالله خان مهترزی په چکچک به بدرګه کوي. تاسو ټول ته السلام علیکم. د سپینږیرو ته، ځوانانو ته، معلمانو ته، مختلف مؤسسو سره راغلو خلک ته، خاص طور سوسایټي د میډیا نمایندګان، دا زموږ مشران، د سرکاري ادارو سره راغلي مېلمنو دو ټول ته زه ښه راغلاست وایم. او د خپل وینا در مخه زه اول سره ظاهر پښتون صاحب ډېر کور ودانۍ وایم چې هغو دا په خپل شخصي حیثیت کې دا پروګرام ترتیب کړی او دا پروګرام یې جوړ کړی. د هغه ټولو خلکو دپاره چې چا ده خو ډېر څه وویل کېدی چې موږ دوی څه نه یې کړي، کول پکار وو. خو خبره داسې ده چې اوس هم ما تقریبا 10 کاله په دې کیمپو کې کار وکړی او خاص و د تعلیمي ادارې لپاره وکړي. لیکن 10 کاله مخکې چې به هم ما کتل هر کال چې موږ داخله به وکړه، کوچنیان به ډېر تر ډېره وو، لیکن څو ورې به کال وختېدو تر کوچنیان به دورې څوک په څه اخته، څوک په څه اخته، څوک په څه اخته. پر دا کوچنیانو به ډېر غټ مصرف وسو، د اولې ټولګۍ څخه تر شپږمې تر اوومې پورې. او څه وخت چې به دوی توان پیدا کړي چې یو مزدوري وکړي، یو بله خوا وکړي، یا داسې به یو کار په مخه کړي، نو به دا تعلیم پرېښولی. د افسوس مقام خو به هغه وخت و چې کوم وخت چونکې مطلب زه ډېرو کمیټیانو کې وم په یونیسیار کې چې به کوم وخت سکالرشپ اعلان سو، نو زما به دا تمه وه چې د کیمپو څخه به ډېر زیات درخواستونه راسي او دا به ډېره ښه خبره وي چې د کیمپو څخه به خلک یا دا ټریننګو ته ځي یا به دا کورسونه مکملوي. لیکن د افسوس مقام به هغه وخت و چې کوم وخت به موږ انټرویو اخیستل، یو د لورلای کیمپ یو هلک زما په یاد دی چې هغه په دا سکالرشپ کې مخ ته ووتی، خو د دا نورو کیمپو څخه به درخواست لا نه راتلی چونکې د دوی تعلیمي معیار به دوی کم و. خو په دا تېرو 5 کلو کې بیا ما ولیدل چې د کیمپو څخه به خلک را شروع سو. په دې کې کړه دا ګټه کړه دا نه وه چې موږ کار کولی، خواري مو ایستل. دا هر څه کېږي چې یو سړي سره خپل مکمل فوج ورسره وي. دا په دې کې کړه زما یو کمال نو، په دې کې زما سره داسې ملګري را سره و لکه عیدستار خان، داسې ملګري را سره و لکه جمیل خان، صبور خان. نو دا په کړه سر باندې نه کېدل. بیا په کیمپو کې په هر کیمپ کې دا رنګه سړی لکه ظاهر پښتون صاحب، دغه رنګه دا نور ټیچران، دغه رنګه په سرخاب، دغسې په لورلایي، دغسې په دا نور ماجر کیمپو کې. نو د دې ټول خلکو په ملاتړ باندې دا کار در سره رسېږي، چونکې کار سړی دا کار نشي کولی. زه مننه د دوی څخه کوم چې دوی دا زما کار خو زما و لیکن را سره وکړی دوی. په دې خبره زه ډېر خوشحاله یم. دویمه خبره د تعلیم په برخه درته کوم، چونکې چې په پاکستاني سکولو کې تاسو خپل کوچنیان داخل کړئ نو بې فیس جلا پرې کوئ، د وردۍ خرڅ به جلا پرې کوئ، د معلم دپاره به د ده تنخوا په دغه کې دی جلا دغه ورکوئ. لیکن دلته هر څه به تاسو ته مفت میلاویږي، که چیرې هغه معلم دی، که چیرې کرتاسیه ده، که د معلم تنخوا دی، که بلډینګ دی، که د دې جوړېده دي، د دې نړېده دي، دا ټوله پر موږ پورې اړه لري. لیکن باید د دې ټولو شیانو څخه فایده واخیستل سي. زموږ په دا کیمپو کې اوس هم زنانه تعلیم چې دی چې څونې په کار دی هغونې نه دی. موږ به د دې لپاره څه لږ ډېرې هلې ځلې کړي، څه به مو زیاتې کړي، لیکن د اصل کار به تاسې پخپله کوئ. اوس هم چې په تاسو کې یو زنانه بیماره سي، د هر سړي دغه کوشش چې باید زر تر زره دا زه یو زنانه طبیبي ته ورسوم. یو سړی دا نه غواړي چې دا علاج زه په مردانه طبیبانو باندې وکړم. نو چونکې چې تل د زنانه پرده او عزت غواړي، نو بیا په زنانه سبق ووایي چې دا ستا عزت پرده دا خوندي کړي. خلک دې نه خوندي کوي. زموږ سره په دې کیمپو کې داسې سوي دي چې مثال موږ به ډېر څه کړي، تر ډېر څه پورې به ځان ستړي کړي، لیکن چې کوم وخت به رزلټ وخت راغلی هغه ټایم به رزلټ نه و. د انګریز ته پیسې را بیلول دا یو اسانه کار نه دی. دا داسې نه دی چې په دفتر کې خلک ناست دي او هغه درته وایي څو پیسې دي په کار دي، تور ته زما 3 لکه ډالره په کار دی، واخله قربان دي سم. داسې نه ده. دی د 3,000 لپاره 3,000 سواله له تا پوښتنه کوي، ته به دی مکمل اطمینان کوې، د به مکمل سر ورخلاصوې چې دا پیسې به داسې لګېږي، دا به دی کېږي، دا به دی کېږي. له هغه بعد بیا دی دا ته دا پیسې درکوي. نو دا کومې موسسې چې دلته کار کوي عموما خلک چې راسي خلک د لاره نه ورسره وړي، مرسته نه ورسره کوي یا یو بل نه کوي. لیکن د دې خلکو دا هدف دی چې دا خلک یا تعلیم پر مخ بوځي یا صحت پر مخ بوځي، یوه خوا یا بله خوا.
نو خوند هغه وخت کوي چې چیرې دا ټولې خوارۍ دا ټولو خلکو کښلي او د دې یو ښه نتیجه راووځي زموږ دا اوس دا خبره روانه ده چې چیرې پاکستاني نصاب باید اکشنان ته وویل سي په دې کې څه بده خبره نه ده بده خبره په دې نه ده چې ته د شلو کال د 30 کال څخه د لې پروت یو د هر سړي څه پوښتنه وکړي هغه د واپسې اراده هغه وخت لري چې افغانستان مکمل جوړ سي نو افغانستان خو په دغه رنګ خلکو نه جوړیږي دته به ته ډاکټر ور پیدا کړي دته به ته انجینیر ور پیدا کړي دته به ته شو استاد ور پیدا کړي دا ټول شام به ته ځانه جوړ ور پیدا کړي دا وخت لاړ شي منو سلوا د اسمان راکښته سو خلک وو خلک بیا سبحان الله څخه راشه خوندې وکړي اوس به منو سلوا ځان ته خپل جوړي ځان ته خپل پیدا کړي په ځای کې به ډاکټر په خپل پیدا کړي په ځای کې به انجینیر په خپل پیدا کړي مصر فاميلي وا په چاغي کې نن هغه در کوم ځای رسیدلې دي په کوټه کې چې کوم افغان مهاجر پراته دي هغه در کوم ځای رسیدلې لیکن په کیمپو کې چې دروسه پورې وګورم هغه حال دی موږ اوس هم زخپل په اړه د سترخان په اړه دا اوس هم ظاهر پښتون صاحب ته وایم چې موږ په ورځ هم درته حاضر یو په شپه هم درته حاضر یو چونکې که موږ په سوسایټي کې نه یو لیکن موږ بیا هم د دې بیل نه یو کور ودان تشکر